بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. نن راغلی یم د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ په سیمه کې یم، په هغه ځای کې وم چې تل به ما سره دغې ولسي خلکو ما ته به راتلل او ویل به یې چې نه زموږ د اوبو ستونزه او هغه ستونزه چې تل یعنې د دې اوبو چې کومه ستونزه ده او په دې کې څوک کومک کوي، یعنې هغه دې ته ویل کېږي صدقه جاریه، تر څو چې د دې نه څوک اوبه استعمالوي، د دې نه څوک دې جامع مسجد دپاره د اودسونو دپاره دغه اوبه استعمالوي، تل به یې د هغې ورونو دپاره ګټه وي، یعنې هغه ورونه باید سخته ورونه چې زموږ غږ او د دې ولس د مشکل نه ځان خبر کړو، د دو غږ یې واورېد، هغې نه یو زموږ ورور د نوم نه ښودو په شرط باندې موږ سره 80,000 افغانو کومک وکړو، ورسره بل چې سعدالدین منګل چې یعنې په بهر ملک کې په خارج ملک کې ژوند کوي، الله دې خوشحاله او کامیابه لري چې موږ سره د 10,000 افغانۍ کومک پکې وکړو، او نور دې کې چې مالي او ځاني چا منډه والي هغو ته هم د الله نه کامیابي او خوشحالي غواړو. هېوادوالو نن وینئ چې زموږ دا بچیان دا واړه کوچني بچیان چې دا به تللو او د 1 کیلومتر نه به د کور دپاره او د دې جومات دپاره د اودسونو دپاره یعنې اوبه 1 کیلومتر په شا راوړي په همدغو بوشکو کې. نن چې تاسو وینئ د کور مخې ته اوبه بهیږي، ته تاسو څه وایئ؟ د دې اجرونه به الله ورکوي، د دې عوضونه د الله سره دي، نه د دې ولس خلکو سره او نه د خیریه بنسټ د خلکو سره چا چې دې کې کومک کړی وي، ځاني او مالي کومک یې کړی وي، د الله نه ورته کامیابي او خوشحالي غواړو انشاءالله چې اجرونه به الله ورکوي. نو هېوادوالو داسې ډېری د ولس مشکلات د ولس